هغه جګړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې په 15 کلنۍ کې شرکت کړی او د جنگ طریقې او تکتیکونه یې زده کړي وو. په دې جنگ کې دا زده کړي ول چې څنګه به د دښمن سره مخامخ کیږي، څنګه به هغه باندې ګزار او حمله کوي او څنګه به د هغه د حملې نه ځان ساتي. دا جنگ د فجار جنگ و چې عربي کې ورته حرب الفجار ویل کیږي. د عربو قبایلي سیستم و، یوې قبیلې به د بلې سره په ډیرو معمولي څیزونو جنګونه کول، قتل او قتال به و. دا واقعه داسې وه چې نعمان ابن المنذر د عراق بادشاه د عربو د عکاظ میلې ته څه ناڅه مال د تجارت لپاره لیږلی و او په هغه باندې د عروة الرجال په نامه یو شخص چې د طائف اوسیدونکی و په ده باندې مشر مقرر کړی و. د قریشو نه یو کس پاسید، د هغه براز نوم و. عروه یې وواژه، خپله خیبر ته په تښتېدو شو او قریشو ته یې احوال ولیږه چې عروه ما وژلی، تاسې د عکاظ میلې نه وتښتئ چې پر تاسو حمله ونه شي. د قریشو مشران ټول هغه میلې نه وتښتېدل او حرم ته یې ځانونه ورسول، ځکه چې د کعبې حرم ته چې داخل شي بیا خلک ورسره جګړه نه کوي او وژني یې نه. نو په دې کې د عروة الرجال هغه قبیله چې د حوازن په نامه یادېده، هغوی هم د ابراهیم علیه السلام پیروي کوله. نو د کعبې حرم ته یې ډېر احترام درلود. کله چې هغوی په دې قریشو پسې راغلل، ګوري چې قریش حرم ته داخل شوي، نو د جګړې نه لاس په سر شول او اعلان یې وکړ چې موږ حرم ته داخلېدی نشو د جنګ دپاره، نو زموږ جګړه به کال ته وي، ځانونه تاسې هم تیار کړئ او موږ هم ځانونه تیارو. نو حمله بیا د حوازن د قبیلې له طرفه کال ته وشوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جنگ کې د قریشو د طرفه حاضر شوی و. هغه خپله فرمایي چې زه خپله په حرب الفجار کې حاضر شوی وم، نو وایي چې ما به د خپل د ترون لپاره غشي برابرول او کله نا کله به مې غشي ویشتل. په دې جنگ کې ډیر مړي وشول. نو یو کس غږ وکړ چې څه له ځانونه وژنو، راځئ چې صلح وکړو. بیا صلح وشوه او دا جنگ په دې ځای باندې ختم شو. په دې جنگ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاملېدلو دا فایده ورسوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې جنگ نه ډیر چلونه او طریقې زده کړل چې څنګه به سړی حمله کوي، څنګه به غشي واروي او څنګه به ځان د دښمن د وار نه بچ کوي. دا چې وروسته الله عز وجل ترې یو غټ کار اخلي، نو د دې دپاره یې د جنګونو طریقه ورته زده کړه او په جنګونو کې شامل کړل. دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د 15 کلنۍ نه وروسته څه واقعات راغلل او څه به پیښیږي، په دې به په راروانو ویډیوګانو کې بحث کوو. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.